اسلام یوازینی دین دی چې کله راغی ښځو ته عزت ورکړ. زما او ستا خویندې میندې خو په د اولاد په زیږون باندې مړې کېږي. ښځینهو به مسجد نبوي کې صفونه لرل. موږ د غربي ټولنو په شان زده کړې د ښځو دپاره نه غواړو چې هر چا زړې وي. نه، حکومتونه کولی شي خپل ضعف اعلان کړي، اما اسلامي دغه باندې څوک نه شي توجیه کولی چې اسلام کې د ښځو زده کړې حرامې دي. پولیس ځي یو کور تلاشي کوي، که نارینه ورشي دا خو نه په اسلامي فرهنګ کې شته. د شفا په نوم یوه مېرمنې صحابیه عمر رضی الله عنه قاضي ټاکلې وه. په اسلام کې د ښځو د کار په اړه باندې که راته وغږېږي. عمر رضی الله عنه ناستو خبرې وکړه، مېرمن ورته راجیګه شوه او ورته ویل دا خبره دې صحیح نه وه. اسلام ته څومره تاوان چې ناپوهه لارویانو پلویانو رسولی دی دومره ورته دشمنانو نه دی رسولی. ښځې پکې د تعلیم بشپړ حق لري، ضرورت یې بولي. هره مېرمن یوه مدرسه ده، نو چې ستا مدرسه بې سوادی اسلام کې باید د عصري او د دیني زده کړو ترمنځ تفاوت ونه شي. په ډېرو ملکونو کې نه تنه په افغانستان خپل مزاج په دین باندې تحمیلوي، نارینه ترې راتاوي او د مېرمنې ته مثلا خصوصي تداوي کوي. هغه وخت کې چې دغه ډاکټران نه وو، وسایل نه وو، وایي میندو څه کول. ځینې ځوانان وایي چې دین نه مې زړه تور شوی دی. که ته پکې دا شیونه ټول منع کوې نو بیا خو اسلام ته د ډېرو شیونو نه راوباسي. که چېرته د بیبي عایشې احادیث او د بیبي عایشې علم نه وی، زمونږ دغه دین کې به نیم علم اوس نیمګړی وی. ام سلمه، بیبي خدیجه، دونه به خلک پوهه زده کوله. ځینې داسې علما شته دی برجسته علماو دي، دوی وایي چې زه د فلاني او به یو ښځه پکې یادوي وایي د دې نه ما علم کړی. اسلام ښځو ته د زده کړو د کار اجازه ورکوي په چوکاټ کې. چا ته ویلي؟ بیبي عایشې نه چا زده کړي؟ صحابه معلمه وه د صحابه. دا خو به زما او ستا مشکل دی چې اسلام نه خبر نه یو، فکر کوو چې اسلام د هر څه منع کړي. بیبي عایشه معلمه وه، ام سلمه نه ډېره علم خلکو زده کړی دی. سوشل میډیا یو سنګر دي، فکري سنګرونه دي. ته سنګر پرېږدې کس راځي ستا سنګر نیسي. شروع وکړه مثلا ابراهیم صافي هم دا اوس غواړي چې نړیوال شهرت پیدا کړي، 15 دقیقو کې ترلاسه کولی شي. دغه نلکو باندې دغه وخت د سعودي علماو بدعت نوم کېښود او حرام یې کړل. دا بدعت دی. سعودي کې کنسرتونه دا هر څه د اسلام مطلق خلاف دي. حسام صاحب ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه کور مودان چې وخت مو راکړ. ډېره مننه صافي صاحب، الله پاک دې اجر درکړي. خیر وسې ستاسې نه مننه چې وخت مو ځانګړی کړی، مرکې دپاره مو خپله انرژي مصرفوئ. کور ودان. حسام صاحب پیل به له دې وکړو چې په دې ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات شور په دې جوړ دی چې د ښځینهو زده کړې د اسلام موقف په دې اړه څه دی؟ ډېره مننه صافي صاحب. اصلا ګورئ دا کله چې موږ زده کړو خبره کوو دا د هر انسان یو ضرورت دی او اسلام هر کله چې کله ضرورت دی یو شی او اسلام ته ګټه رسیږي، ټولنې ته ګټه رسیږي، اسلام نه یوازې دا چې هغه نه منع کوي بلکې هڅوي خپل هغه څوک چې اسلام کې داخل دي د اسلام لارویان چې دغه څه ته مخه کړي او پکې کوشش وکړي او زده یې کړي. اسلام یوازینی دین دی چې کله راغی ښځو ته عزت ورکړ. مخکې تر اسلامه تاسې وګورئ تاریخ مطالعه کړئ چې د ښځو څه موقف و. اسلام یوازینی دین دی چې ښځو ته شرف، عزت او د زده کړو د علم وخت ورکوي، موقع ورکوي او هڅوي چې تاسې دغه څه وکړئ. اسلام د نورو دینونو په پرتله باندې یوازینی دین دی چې ښځې ته میراث ورکړی دی، ښځې ته حق ورکړی دی. صحیح ده، ډېر خلک په دې بحثونه کوي چې د ښځې میراث دومره دی دومره دی، اما که تاسې دقیق ډول باندې میراث مطالعه کوئ ښځې ته تر نارینه پکې ډېره برخه ده. اسلام هغه دین دی چې کله الله پاک د خپل عبادت خبره کوي ورپسې سملاسي وایي چې وبالوالدین احسانه. په والدینو کې څوک راځي؟ مور او پلار دي که نه؟ بلکل. اسلام هغه دین دی چې کله مور یادېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او پوښتنه کېږي چې چا باندې ډېر احسان وکړم، چا سره ډېره ښېګڼه وکړم، 3 ځل مور یادوي، په 4م ځل پلار یادوي. اسلام داسې یو دین دی چې متاسفانه دغه د اسلام لارویانو نه دی لوستی، اما کله چې یو څوک ورته د اسلام نه د سوء استفادې خبره کوي یا یو داسې څه په اسلام باندې توجیه کوي چې هغه په اسلام کې شته دی بیخي نه، بلکل ټول خلک راشي چې اسلام دا خبره کوي، اسلام داسې دین دی. اسلام په داسې حال کې چې له اسلامه خبر نه دي. د اسلام د زده کړو په اسلام کې مو د ښځو زده کړو لپاره خبره وکړه. تاسې ګڼ احادیث په دې کې
روایت شوي دي صحیح بخاري کې د دې حدیث شته دی بالکل ښځینه به مسجد نبوي کې صفونه لرل د زده کړو دپاره د عبادت دپاره د اسلام په تاریخ کې تاسې وګورئ غزواتو کې صحابیات هغه مېرمنې چې صحابیه وي نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې نږدې د کورنۍ غړي مېرمنې نورو خلک ټول په جګړه کې به ښکېلې وي جګړه کې به مجاهدینو ته د مسلمانانو لښکرو ته مثلا د دوی ټپونه به درمل کول دوی ته به اوبه وړلې جسدونه به را انتقالول مرسته به ورسره کوله کاروانونو کې به ورسره یو ځای وي اسلام هغه دین دی چې ښځې پکې د تعلیم بشپړ حق لري ضرورت یې بولي په اسلام کې ښځه یوه ښځه نه ده هره مېرمن یوه مدرسه ده نو چې ستا مدرسه بې سواده وي هغه نسل به ته څنګه روزي اسلام ټول ټینګار په دې دی چې اسلامي امت باید د تعلیم له لحاظه د اقتصادي لحاظه قوت د لحاظه تر ټولو لوړ ته نسل هغه وخت تربیه کولی شي په ښه ډول باندې چې کله ستا مدرسې بالکل مدرسه خو په عربي کې ښوونځی مدرسې ټول دا دې پیاوړي او هغه څوک ده هغه مور ده زما ستا خور ده دلته حسام صاحب که یو هغه د مدرسې او د عصري زده کړو هلته بیا یو ډول د دواړو ترمنځ توپیر دی توپیر موږ تاسې جوړ کړی په اصل کې اسلام کې مدرسه او دغه باید وي ښوونځی او دغه دواړو کې باید عصري زده کړې وشي دا باید داسې وي چې د دوی ترمنځ هېڅ ټکر نه وي ځکه چې زده کړې هره برخه کې اوس یوه مور د خپل اولاد سره ښوونځي درسونو کې زده کوشش کوي دا به له کوم ځای نه د ساینسي مضامین زده کوي چې د خپل اولاد ته وروښيي پلار خو د سارا دی ټوله ورځ کاروبار ستړی ستومن مازدیګر کې چې ته کور ته لاړ شي انرژي در پکې چې خپل اولاد سره کښېني درس ورکړي خو مور چې اولاد سره وخت تېروي ډېر وخت ورسره تېروي تر څنګ هغه ښځې چې په شفاخانو کې دي شفاخانو کې کار کوي ډاکټرانې دي نرسانې دي او ښځینهو ته خدمات وړاندې کوي بالکل ته ماته ووایه تا ته مناسبه ښکاري چې ستا مېرمن دي مثلا ولادت کې نارینه ومنځ کې په هیڅ صورت هیڅوک یې نه مني که مسلمان به ومني چې نارینه ترې راتاوي او د مېرمنې ته مثلا خصوصي تداوي کوي نه منو ښه اوس د دې دپاره ښځه باندې چې ته مثلا عصري زده کړې بندې کړي یوازې مثلا د فقې په درس ویلو یوازې د احادیثو په درس ویلو ښځه ډاکټره کېږي نه که نه بالکل دغه ضرورت اسلام ته تر دې ډېر مهم دی دغه کومه حیا چې د ښځې خوندي کېږي په دغه روغتون کې یا کور کې اوس خو هغه زمانه نه ده چې مثلا ښځه دې د ټولو نه پناه ماشوم وزېږوي اوس خو به ته مثلا که کور کې ماشوم ښځه زېږوي باید طبیب ته ضرورت دی د هغې د مړینې امکانات د مرګ په وخت کې څومره فیصدي لوړوي ډاکټران ورته ورخطه یا هم خلک خو پرېږده څومره میندې به له دې مړې شوي تقدیر خو بېله خبره د هغې باندې بېل بحث دی اما څومره اسباب خو برابرول خو ته پکار دي څومره میندې به له دې مړې شوي چې دغه طبي امکانات ورته نه دي رسېدلي تاسې په افغانستان کې وګورئ یو وخت کې احصایه دا وه چې په څو میندو کې په دوو میندو کې یو عمرې که څومره احصایه وه د دغه بالکل چې کله زیږون کوي نو دغه څه مخنیوی د اسلام تر ټولو لومړی ټینګار دی که ته دغه مرګومي یو انسان الله پاک ویلي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا څوک چې یو نفس وژغوري لکه ټول بشریت چې ژغورلی زما او ستا خویندې میندې خو په د اولاد په زیږون باندې مړې کېږي ډېر خو کوچني دغه دي صحي مشکلات دي که هغې مخنیوی وشي ښځه بچ کېدی شي اما دا چې زمونږ سواد نشته په سیمو کې ډاکټران یې نه لرو کافي مري بل مدرسه دیني زده کړې دا خو د اسلام لومړی ټینګار دی اسلام اسلام کې باید د عصري او د دیني زده کړو ترمنځ تفاوت ونه شي ځکه هر هغه علم چې ټولنې ته ګټه رسوي هغه اسلامي دی ځکه اسلام د منطق او د عقل دین دی کله چې یو څه کې ګټه یو ټولنې ته ګټه رسوي هغه اسلامي او شرعي دی بالکل دا پکې تفاوت بیخي ضرور نه دی چې وي بالکل حسام صاحب په دغه ټولنیزو رسنیو کې چې په دې اوس ځینې ویډیوګانې خپرېږي یا ځینې پوسټونه کېږي
هغوی دا هم وایي کله چې هغه وخت کې چې دغه ډاکټران نه وو، وسایل نه وو، وایي میندوسته کول. ځینې په دې باندې هغه کوي چې هېڅ ورته اړتیا نشته ده. نه خو هغه وخت کې خو ډېر داسې شیونه وو چې ضرورت په لحاظ باندې ورته، خو هغه وخت کې همدغه کارونه ټولو کورونو کې کېدل په ډېرو ناچیزو امکاناتو. په هغه وخت کې به یوه مور ماشوم زیږون باندې مړه شو، ول به مړه شو. نو اما اوس خو ډاکټران ګوري چې هغه کله زیږون پر مهال مري، د وینې مشکلي مور ته خطر پیښي، عاجل ډاکټران عملیات کوي. هغه وخت کې که دغه ستونزې وای خو مور مړه کېده که نه. اوس هم په ځینې ځایونو کې چې میندې دغه امکانات نه لري یا روغتون ته لاړ شي یا دغه وکړي، سالم چاپېریال کې میندې مري. هغه وخت کې خلک به مړه شول، ول به سردرد و. اوس یې طب ثابتوي چې هغه مثلا عصبي رشتې د لوړ فشار په خاطر باندې عصبي رشتې یا چاودلي یا له منځه تللي دي، انسان پکې مړ شوی دی. هغه وخت کې به ویل په ګېډه به درد و، انسان مړ شو. اما اوس طب چې کله معاینات وکړي وایي چې دغه انسان زړه باندې حمله راغلی و، مړ شو. ډاکټرانو ته وال تیری. هغه وختونو کې دا شیونه ټول نه و، خو باید د بند کړو که داسې څه ضرورت دی، دې ته هم ضرورت نشته. اسلام موږ د باندې باور لرو چې اسلام تر قیامته پورې د جواب ویونکی دین دی. تر قیامته پورې اسلام دین د اسلام د ژوند نظام د اسلام یو مکمل میکانیزم دی د ژوند لپاره. که ته پکې دا شیونه ټول منع کې، نو بیا خو اسلام ته د ډېرو شیونو نه راوباسي. اسلام زموږ په اخلاقو کې دی، اسلام زموږ په تجارت کې دی، اسلام زموږ طبابت کې شته، اسلام زموږ کور کې شته، اسلام په ټولنه کې شته، اسلام هر ځای کې دی. اسلام عقیده ده. اسلام دا نه دی چې تا دې له مهمو شیونو ضرورتونه په ټولنه کې منع کړي. ګورئ تاسې وګورئ د ښځو په زده کړه کې موږ فکر کوو چې یوازې ښځې په کور کې پخوا پاتې شوي دي که نه، لکه دا تاسې چې ویل ګڼ خلک دا باور لري چې پخوا ښځې په کور کې وي، خو ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. بالکل. تاسې د ابن حجر الاسقلاني یو کتاب دی په نامه د الاصابه فی تمیز الصحابه، دا د احادیثو د تراجمو کتاب دی. مثلا د علماو دغه سیرت او د دوی بایوګرافي لیکلې ده. په دې کې پوهېږي په 8 جلد کې تاسې وګورئ 1500 د ښځو نومونه دي. هغه ښځې دي ټولې، هغه ښځې پکې دغه دي چې دوی احادیث تابعي ټول دغه پکې راځي. دغه ښځې دي چې علم ترې انتقال شوی دی، محدثینې وي، علماوې وي، په طب کې په نورو کې. وګورئ تاسې په خپله دغه تقریبا شمېرې تر 1500 رسیږي. ځینې داسې علما شته دی، برجسته علماو دي، دوی وایي چې زه د فلاني او به یو ښځه پکې یادوي، وایي د دې نه ما علم کړی. ښځې نه علم چېرته کوې؟ که ته ښځه ونه یې، علم ته چېرته کوې؟ هغه ټلیفون هم نه و چې زنګ دې ورته وهلی وی. ښه دا د کومه شو دا ښځې؟ وګورئ تاسې 1500 ښځې تراجمو کتاب کې د ابن حجر الاسقلاني الاصابه فی تمیز الصحابه، دا کتاب تاسې وګورئ 8 جلد کې د 1500 مېرمنو چې عالمانې وي د دوی دغه راغلی دی. تر ټولو بهترین مثال یې بی بي عایشه کېدی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې مېرمنې، ام سلمه، بی بي خدیجه، دونه به خلک پوهه زده کوله، خلکو به ترې پوښتنې کولې، ښځې به ورتلې، علم به ترې زده کوو. نارینه بی بي عایشه، بی بي عایشه که چېرته د بی بي عایشې احادیث او د بی بي عایشې علم نه وی، زموږ دغه دین کې به نیم علم اوس نیمګړی وی. د میراث مسایل، د پیغمبر صلی الله خصوصي مسایل، د تخت او د خوب، دا مسایل چا روایت کړي او چا ته ویلي؟ بی بي عایشې نه چا زده کړي؟ صحابه معلمه وه د صحابه ترې زده کړه کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ځایه دغه کړی چې بی بي عایشې د احادیث ګڼ روایتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي. هغې خپلو نورو صحابهو ته، نورو ته. نو اوس خبره دا ده چې کله اسلام دومره ټینګار په زده کړو باندې کوي، دا خو بیا زما او ستا مشکل دی چې اسلام نه خبر نه یو، فکر کوو چې اسلام دا هر څه منع کړي. اسلام نه دي. که خلاصه یې کړم درته، هر هغه شی چې ټولنې ته، اسلامي امت ته، زموږ ټولنې ته ګټه رسوي او د ټولنو حیا خوندي کوي، خصوصا د زنانو خدمت لپاره، دا د اسلام سپارښتنه ده چې هغه باید ورته توجه وشي او زده کړل شي. همدا اوس مثلا که تاسې په پولیس یو کور تلاشي کوي،
که نارینه ورشي دا خو نه په اسلامي فرهنګ کې شته نه په ټولنیز فرهنګ کې شته نه په افغاني فرهنګ کې شته ته به څه کوې تا سره به میرمنې پولیسانې وي چې لاړ شي که ښځې تلاشي کوي که هر څه کوي په لارو کې مثلا پاسپورت کې ریاست کې ضرورت دی چې ته عکس اخلي مثلا یو میرمنه درته کینی خپل مخ درته لوڅوي باید میرمنې عکس واخلي بالکل که ته تذکره اخلي که ته سفر کوې که ته هر څه کوې څومره ډېر شیونه دي چې ښځې ورته ضرورت لري شفاخانې نور کارونه معلم تعلیم بالکل د ښځو دپاره باید دغه رولونه ټول ځانګړي شي او اسلام هر هغه څه باندې خو شرط یې دا دی چې سالم چاپېریال به ورته وي آداب شرعي آداب پکې مراعات شي دا ټول موږ د غربي ټولنو په شان زده کړې د ښځو دپاره نه غواړو چې هر چا زړې وي نه اسلام چوکاټ لري د هر څه دپاره بالکل اوس به څوک وایي چې دا چوکاټ نشته دا مسؤلیت دی د حکومتونو دا دې جوړ کړي حکومتونه که نشي خپل ضعف د اعلان کړي اما اسلامي دغه باندې څوک نشي توجیه کولی چې اسلام کې د ښځو زده کړې حرامې دي یا منع دي نه دي داسې ډېر کم علما تاسې موندلی شئ چې هغه به دا فکر لري او بیا اکثره جمهور علما په دې فکر لري چې ښځو ته زده کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي طلب العلم فریضه على كل مسلم دا علم زده کړه په ټول مسلمان عامه خبره ده هلته د ښځې او د نارینه یادونه نه ده کړې عام خطاب دی که څوک یې خاص کوي خو بیا خو موږ مثالونه لرو د صحابهو بالکل د صحابیاتو چې هغوی زده کړې کړي دي هغوی خلکو ته زده کړې ورښودلې دي نو ډېر داسې مسایل دي چې اسلام په هغې باندې ټینګار کوي ما له بده مرغه موږ پرې نه پوهېږو په ډېرو ملکونو کې نه تنه په افغانستان کې خپل مزاج په دین باندې تحمیلوي دین یو څه وایي موږ بل څه کوو زما ستا په ټولنه کې ښځو ته څوک میراث ورکوي نه شرمېږي پرې بالکل نارینه په دې شرمېږي چې ښځې میراث دې ورکړي حتی ښځې په دې باندې هغه کېږي ښځې هغه زه د ورور نه څنګه میراث غواړم اسلام څه ویلي اسلام حق یې ورکړی که نه دی بالکل همداسې دم پسې راواخله هر مثال همداسې ترلاسه کولی شي زموږ ټولنه کې هغه ټولنیز ځینې دغه دي د خلکو ترمنځ هغه د غیرت او دغه په نوم باندې ټولنیز پدیدې دي چې مثلا خلکو ذهن کې همدا برداشت دی چې زما غیرت دا نه ایجابوي اسلام خو الله پاک تر انسان ډېر غیرتي دی مثال یې درته وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو څوک راغی او ورته یې وویل چې د غیرت خبره کوم که نه غیرت کله کله اسلام سره په ټکر کې اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جواب سړی په ډېرو قاعدو باندې تطبیقولی شي یو څوک ورته راغی ویل چې خپله مېرمنه مې ولیده چې زنا یې کوله چا سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یا لاړ شه یا 4 شاهدان راوله او یا قذف د باندې کوم یعنی په درود یې وهم ځکه چې په تهمت دی وکړل هغه ورته څنګه خلک بوزم خپل مېرمن ته ودرم چې راشه دا زما مېرمنو زنا کوي دا خو زما غیرت نه مني کنه بل صحابي وناستو هغه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه دا کله زما غیرت مني چې ویل چې الله پاک ته ډېر غیرتي دی حکمت دی پکې ځکه چې یو سړی به ښځه به نه خوښېږي تهمت به پکې ډز وژنې به وایي دغه کوي ښځې به دا بد کار کو اسلام خو د عقل د منطق دین دی او ټولنیز ټول دغه پکې شته مسایل اسلام داسې دین دی چې تشناب ته درننوتلو نیولې تر ریاست جمهوري پورې تر دغه په خلافت پورې دغه ځای پورې دا ټول ژوند یې درته ښودلی دی متاسفانه څوک چا پرې عمل نه دی کړی او چا مطالعه کړی نه دی چا مطالعه کړی نه دی څوک مزاجي چلند سره بالکل ستاسې پیغام به څه وي ځوانانو ته چې مخکې له دې چې دوی نیوکې وکړي د ښځو د تعلیم په اړه باندې څه باید وکړي متاسفانه ما څو ورځې مخکې ځینې ویډیوګانې کتلې ځینې سیاسي پرېکړې مثلا چې د ښځو باندې بندیز ده د زده کړو یا دغې وایي چې د دې په خاطر ما دین پرېښی دی بالکل دا ویډیو ما هم وکتله چې ځینې ځوانان وایي چې دین نه مې زړه تور شوی دی ځینې ځوانان دا وایي زما ځوانان ته دا پیغام دی چې خپل دین مطالعه کړه که دا ټوله دنیا دا 8 میلیارده انسانان نعوذ بالله کافران شي ته به پکې مسلمان پاتې اسلام په خلکو باندې قضاوت مه کوئ خلک په اسلام قضاوت کوي بالکل وګورئ چې خلکو کې څومره اسلام دی دا مه ګورئ چې اسلام کې څومره دا مه ګورئ چې مثلا اسلام کې څومره خلک دي دا وګورئ چې په خلکو کې څومره اسلام دی چې عام یې کم درته انسانانو ته مه ګورئ خپل هغه اصلي جوهر ته ګورئ اسلام جوهر دی اسلام سپېڅلی دین دی د الله پاک دین دی الله پاک خپل بندگانو ته د دوی د طبیعت مطابق یو دین نازل کړی دی
چې د ژوند ټول آداب پکې شته دی. ما درته ویل چې تشناب ته ننوتلو نه نیولې تر سیاسي نړیوالو اړیکو هر څه په اسلام کې شته. مطالعه دي کې څوک نه. بالکل مشکل دا دی چې زموږ ځوانان هر څه کې سرسري چلن کوي، مزاجي چلن کوي، احساساتي چلن کوي. دفتن یو دغه وشي راشي اوس ما اسلام نظر توش ما اسلام پرې خودو ستا دومره ایمان ضعیف و چې دیو چا په خاطر باندې اوس به ټوله دنیا مثلا په دنیا کې اکثره خلک کافران دي، نو موږ هم کافران شو. دنیا کې تر ټولو ډیر خلک غیر مسلمانان دي. که د دنیا نفوس 4 برخه کې یو برخه به مسلمانان دي. بالکل دا 3 برخه نور یا هندو دي یا عیسوي دي یا يهودي دي یا مثلا غیر مذهبي دي لا دین دي. نو زه اوس په دې خاطر باندې اسلام پرېږدم چې دا ټول خلک مسلمانان نه دي او دا په دې دلالت کوي. بالکل الله پاک څه فرمایي وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. کته د ډیرو خلکو لاروي شي د الله د لارې نه دی ګمراه کوي. عمر رضی الله عنه یو کس ولید ورته لار کې ویل چې دعا یې کوله چې اللهم اجعلني من القليل، یا الله ما د لږو کسانو له ډلې وشماري. هغه ورته ویل چې یا هذا من اين اتيت بهذا کنه د کوم ځای نه دی دا دغه را پیدا کو دا دعا ځان نه دی جوړه کړې. هغه ورته ویل چې دا مې د دې قول نه راخیستې وقلیل من عبادي الشکور. زما کم بندگان دي چې شکر کوونکي دي. که دا مخکې آیت چې مې درته ولوست ډېر دلالت په حق والی نه کوي، په حقانیت نه کوي. اوس که موږ په دې فکر کوو چې ډېر انسانان وویلا جوړه کړې، غوغا جوړه کړې، دا حق دی د خلکو چې شور دغه جوړ کړي، اما دا خو متړی دی د دې لپاره چې ولا فلانې تصمیم ونیول شو او زما دین نظر تور شو یا مې دین پرېښودو. دا ستا چندان دینداري نه ده که نه، تا خو دین نه ده مطالعه کړی. ستا د دین دومره عقیده روح سره تړلې. کله چې انسان مسلمان شي او واقعي مسلمان شي، حدیث کې راځي چې دته د هغه وخت انسان صحیح مسلمان کیږي چې کفر ته د تله داسې ورته سختي لکه ورته چې سړی ځان غورځي. دا کس نه پوښتنه وکړه ته ورته ځان غورځي وای نه، نو ستا عقیده به چندان عقیده نه ده چې ته په احساساتو کې راځي دین پرېږدي. بالکل دین واضح شی دی، عقیده ده، دین روح دی، دین باور دی، دین عقیده ده، دین د الله دین دی. دین خو څه ټوکې نه دي چې نن ماښام مسلمان سبا سهار زړه مې تور شو اسلام مې پرېښود. اسلام ته طبیعي ضرورت نه لري. حسام صاحب په زده کړو خو وغږېدلو په اسلام کې د ښځو د کار په اړه باندې که راته وغږېږي. ورته ټولو مهمه باید زه ټولو ته دا ووایم لیدونکو اوریدونکو ته چې زه کوم عالم نه یم او نه د عالم د موقف نه غږېږم. زه د اسلام یو زده کوونکی یم. کوم څه چې مې زده کړي په اسلام کې هغه تاسو ته وایم. داسې نه چې څوک راباندې غوسه چې ته څنګه عالم دې ځان جوړ کړی د علماو په موقف خبرې کې نه کوم. زه یو عادي انسان د یو مسلمان د اسلام د یو زده کوونکي په صفت باندې غږېږم. دا خبرې کومې غلطې څوک راته وښیي زه به ورته دلایل وښیم چې دا د دلیل دی او دلته دا خبرې شرعي خبرې دي او کتاب کې شته او قرآن کې شته او حدیث کې شته. څه چې درته وایم ضعیفې خبرې نه کوم انشاءالله چې د قرآن او د حدیث او د دغه مطابق نه د علماو سلف صالح. نو اسلام کې د ښځې رول پوهېږي تر ټولو مهم رول یې دا دی چې د نسل تربیه وکړي. دا د اسلام تر ټولو ډېر ټینګار دی. مونږ که ښځو ته د کار خبره کوو چې اسلام جواز ورکوي چې ښځو ته په اسلامي آدابو شریعت په چوکاټ کې اسلامي چاپیریال کې شرعي چاپیریال کې ټولنه کې کوم رول چې دوی ته ضرور دی چې نارینه یې نشي کولی. ډېر داسې رولونه ما مخکې یاد کړو. ډېر داسې وظایف دي چې نارینهو ته په کار نه دی چې هغه وکړي. هغه اسلام ښځو ته سپارلي. مثلا د اولاد تربیه بالکل نارینه خو دا نشي کولی. ښځه خو مدرسه ده. بالکل دغه مدرسه بېسواده غواړي که باسواده. اول خو ویل چې باسواده غواړو. ښه اوس چې د سواد ورکو د دغه علمیت نه به استفاده څه کوي؟ دا به معلمه د خپلو اولادونو د خپلې ټولنې د نجونو نورو ښځو څنګ کې مثلا شفاخانو کې خصوصا زنانه او ناروغیو دپاره ډاکټرانې باید شي، نرسانې. دا اسلام انشاءالله دې ته جواز ورکوي ځکه دا د ټولنې ضرورت دی. هر هغه څه چې ضرورت تر حده ورسیږي اسلام اجازه ورکوي. حتی اسلام کله چې ضرورت دې حده پورې رسیږي چې انسان به دغې مشکل څخه مخ کېږي ژوند نشي کولی، اسلام حرام کارم حلالوي. داسې پوهېږي مخمصه قرآن کې غټ بحث دی پې.
کله چې انسان مري او دته حرامه غوښه پرته وي، که د هر شي غوښه وي که نه، او دی مري بچ کېږي پې نه، دا کولی شي دغه حرامه غوښه وخوري. که انسان تندې راخیستی او څنګ کې شراب پراته وي او د تندې نه دته دغه ګواښي چې مري که نه، بالکل د شراب څښلی شي. حرام کار دی. د ښځو زده کړه که مباحت کې هم راولو، اباح هم ګڼو، اوس دې حد ته رسېدلی دی چې که یې نه کوي ښځې مېرمنې او نارینه پرې مسؤول دي. مثلا شفخانه کې مې درته مثال وکړه، دغه ضروري دغه دي. ښځه کولی شي مثلا په هغه شرعي چوکاټ کې چې اسلام ورته رسم کړی، اسلام ورته ښودلی دی، د خپل حیا خوندي ساتلو باندې، حجاب مراعاتولو باندې، دې باندې کار وکړي. اما دغه کاروبار د ښځې باید د دې هغه اصلي رول متاثره نه کړي چې هغه د اولاد تربیه ده، د نسل روزنه ده. په ټولنه کې تر ټولو مهم شی د نسل تربیه ده. بالکل. زموږ او ستاسې ټولنې ولې شاته پاتې دي؟ ځکه چې زموږ پکې مېرمنې بې سواده دي او زموږ د نسل سمه تربیه نه کېږي. زموږ ټولنه کې تاسې د زموږ ژوند کې تاسې وګورئ که نه، یا د مثلا دې نه پخوا وګورئ، تاریخ کې د افغانستان لنډ تاریخ وګورئ، ټول پام په دغه نسل باندې دی، ځوانانو باندې، تر دوی مشرانو باندې، که سیاسیون دي که ټول. هماغه ماشومانو ته چا فکر نه دی کړی. زموږ په ټولنه کې ښځو باندې د زده کړو بندیز شته، اما په سرک په سر چې خیرات غواړي هغې باندې بندیز نشته، د هغې کوم حل لار نشته. بالکل. زموږ ځوانان د ښځو د تعلیم چغې وایي، صحیح ده، اما هغه خویندې چې په سرکونو باندې ولاړې دي د هغوی په غم کې نشته. اما برعکس به ټیک ټاکونو کې $1,00,000 ګفټینګ کې خلکو ته ورکوي. زموږ د ټولنې مشکل یوازې د حکومت مشکل نه دی، زموږ د ځوانانو، زموږ د ټولنې د ټولو وګړو د دوی مشکل دی. اسلامي تاریخ چې تاسې کله لولئ، عمر رضی الله عنه چې کله یادېږي، تاسو ته څه در په یادېږي؟ څنګه یو شخصیت؟ غیرتي سړی، بالکل، ډیر جدي سړی که نه. بالکل. شفا په نوم یوه مېرمنې صحابیه عمر رضی الله عنه قاضی ټاکلې وه. په ننني عصر کې د ښاروالۍ رول ورته ویلی شو. بالکل. دی به تلله ښار کې د دې مسؤلیتو په بازار کې نرخونه به یې کنټرولول، وزنونه به یې کتل، څوک کم و زیات هغه نه کې، تجارانو پسې به یې نظارت کو. عمر رضی الله عنه نه څوک غیرتي څوک شته؟ نه. اما د همغه په عصر کې شفا تاسې وګورئ، هغه قاضی وه، نن ورځ کې ورته د ښاروالۍ رول ویلی شو چې نرخونه کنټرولوي، څه کیفیت لري څه نه لري، څه لامده شی خرڅ نشي بازار کې. یعنې د یوې مکملې د قاضی رول ورکړل شوی و په ټولنه کې. عمر رضی الله عنه ناستو خبرې وکړه، مېرمن ورته راجیګه شوه او ورته ویل دا خبره دې صحیح نه وه، د څه په اړه د ښځو میراث که څه په اړه ورسره بیان کو. عمر رضی الله عنه ښځه ورته راجیګه شوه چې ستا خبره د قرآن غلطه ده، قرآن سره ټکر کې ده. آیات چې ورته یاد کو، عمر رضی الله عنه ویل چې عمر غلط شو، ته صحیح. دا ښځه چېرته وه چې د عمر رضی الله عنه ته جیګه شوه؟ یا به جومات کې وه یا به ټولنه کې وه. نو عمر رضی الله عنه خو چا کور ته نه ور دننه شوی که نه. بالکل. غږ یې اورېدلی هغې وخت کې خو لاسپیکر و، دا شی لاسپیکر هم نه و چې غږ یې له بل ځای نه واوري که نه. بالکل. جومات کې ما ویل چې په دغه په وخت کې به صفونه و د مېرمنو صحابیاتو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې. نو اسلام ښځو ته د زده کړو د کار اجازه ورکوي په چوکاټ کې شرعي آدابو مطابق، خو په دې شرط چې دغه د ښځې دغه اصلي رول به ورسره نه متاثره کېږي. بالکل. چې هغه د نسل روزنه ده، ځکه اسلامي ټولنو کې د نسل تر روزنې بل مهم شی نشته. ښه والی څه دی؟ دغه مېرمنې ته چې دغه رول ورکړل شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څو مېرمنې راغلې ویل چې دغه صحابه چې ځي جهاد ته ځي، نور فضایل نور کارونه اجر دوی ګټي، موږ په کور کې یو، نور موږ په ټولنه کې پاتې یو، مثلا موږ ته کوم دغه نشته دی بل که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تاسې د خپلو کورونو چارې ته پام کوئ، همدومره اجر ګټئ لکه ده د جهاد کې چې صحابه ګټي، نور هم داسې. بالکل. یعنې اولی رول د ښځې دغه دی، د نسل تربیه د کور چارو ته پام دی. بیا که ښځه بار کار کوي ضرورت په حساس باندې، بیا بیبي خدیجه هم تجارت کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی رد کړی د هغې تجارت. صحیح ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واده نه مخکې، اما وروسته دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو کلک ملاتړی وي. بالکل. یعنې تر شا یې د غرونو په شان ولاړې وي، ملاتړ یې کو، مالي سپورټ یې ورکو، کومک یې ورسره کو. بیبي عایشه معلمه وه، ام سلمه نه ډېره علم خلکو زده کړی دی.
یعنې دا ټول چې سړی وګوري اسلام د ښځو د زده کړو مخالفت نه کوي. مخالفت چې موږ کوو هغه مزاجي چلند دی او زما ستا د ټولنې خبره ده. ټولنه کې زما ستا همدغه رسم و رواج له پخوا را جوړ شوی. زما ستا په ټولنه کې څو کاله مخکې نارینهو باندې زده کړې نه وي. بالکل ستا به په یادېږي ما اورېدلي یو چا نه ما واورېدل چې دی ډېر فوقالعاده کادر و انجینر و دغه نو هغه نه چا پوښتنه وکړه چې تا دا زده کړې څنګه وکړې. هغه وویله چې ما زده کړې پخوا وخت کې په افغانستان کې مثلا ډېر 40-50 کاله مخکې مثال مکتبونه جبري و په نارینه هلکانو باندې. بالکل. خو د خانانو به خپل اولادونه نه لیږل. زه د خپل اولاد په زوی باندې زموږ کلي کې خان زما پلار ته به پیسې ورکولې زه به مکتب ته لیږلم ده به خپل زوی نه لیږو. فکر به کوو دا مکتب څه خطرناکه ځای دی اولاد مې پکې بېلارې کېږي دغه کېږي. حتی په دې وروستیو کې هم په دې 13 کلونو کې هم ورته په اطراف کې همدا اوس هم دا دغه شته مفکوره شته چې مکتب ته خلک فکر کوي چې دغه دی. اوس که څوک وایي چې مکتب کې ډېر خلک دا دغه کوي چې مکتب کې شرایط آماده نه وو دا نه وو چاپېریال ته جوړ شي. بالکل. آماده خو نه کېږي که یو ځای د یو څه مثلا مشکل لري موږ ټوله دغه ته ور واچوو دغه نه ورته شرایط دغه به ورته برابرې. بالکل. نو اسلام د ښځو په خلاصه ډول باندې د ښځو د تعلیم مخنیوی نه کوي او اسلام د ښځو د کار مخنیوی نه کوي په دې شرط باندې چې آداب او شرایط او دغه ورته شرعي برابري شریعت په چوکاټ کې او د ښځو اصلي رول پکې دغه نشي. امام شیخ محمد الغزالي وایي معاصر غزالي وایي چې اسلام ته څومره تاوان چې ناپوهه لارویانو پلویانو رسولی دی دومره ورته دشمنانو نه دی رسولی. که په همدې ځوانانو تم شو ځوانان تاسو خو ټولنیزې رسنۍ هم ګورئ تعقیبوئ په کومه روان دي؟ ستونزه دا ده چې ډېر کم تعداد کسان دي په ټولنیزو رسنیو کې. ټولنیزې رسنۍ داسې سرحد ته بیولې ده چې خلک فکر کوي زموږ ټولنه بې لارې شوه. اما ستونزه دا ده دا محدود کسان دي خو د دوی غږ لوړ دی. بالکل. دا محدود کسان دي خو د دوی لاسرسی ډېر دی. دا محدود کسان دي په مقابل کې نور څوک نشته دی. سوشل میډیا کې مثلا ټولنیزو رسنیو کې زه خپله د دعوتګرو ملګرو ته اکثره وخت وایم چې دا خلک ملامته ډېر نه دي. ملامته موږ او تاسې یو ځکه چې زه او ته په سوشل میډیا کې چې فعال حضور ونه لرو خلک خو د سوشل میډیا کې دي. مثال یې د ټیک ټاک راخلم. بالکل. په دې وروستیو ورځو کې ټیک ټاک ډېر درز او غوبل پکې روان دی که نه. بالکل. زه دعوتګر ملګرو ته اکثر همدا وایم چې ګورئ یو سړی د ټیک ټاک ګوري ته پکې نه یې بل پکې شته خو هغه ګوري. ما چې ټیک ټاک جوړوو نوی چې مې جوړ کړی و خلکو په دې باندې نیوکې کولې کمنټونه یې کول همدې زموږ متدینو خلکو چې ځان ورته دیندار ښکاري مثلا ښه په سنتو برابر ټول دغه ورته صحیح دې به نیوکه کولی چې تاسو ټیک ټاک کې څه کوئ دلته خو فحشا ده. اما نن همغه کسان چغې وایي چې ټیک ټاک ټول لاړو دغه شو اوس هر څه زور یې نه کېږي که نه کوشش روان دی پرې. کله چې ته یو سنګر پرېږدې سوشل میډیا یو سنګر دي فکري سنګرونه دي. ته سنګر پرېږدې کس راځي ستا سنګر نیسي ورو ورو ستا کسان ټول هغه څه دي. او څومره رول لري دغه سوشل میډیا؟ 50 کاله مخکې یو امریکایي لیکوال دی چې ښه نومیږي یو کتاب یې دی انوم یې ماهر دی سکرین باندې به زه ته ویم خلکو ته لیکلی شي هغه کتاب یې 50 کاله مخکې ده ویل داسې وخت به راشي 15 دقیقو کې به یو کس نړیوال شهرت پیدا کوي. شروع مثلا ابراهیم صافی هم دا اوس غواړي چې نړیوال شهرت پیدا کړي 15 دقیقو کې ترلاسه کولی شي. هغه وخت کې به دا خبره چاته جالبه نه ښکارېده. بالکل. او هغه وخت ورسره رسېدلی. ټیک ټاک کې ویډیو واچوه فالوورز به د شلم نه وي ویډیو د میلیون کتل کېږي. شرق نه د مغرب کې مغرب نه د شرق کې خلک ګوري. اوس دا زمانه ده ولې موږ د دې ټکنالوژۍ نه د دې امکاناتو نه استفاده نه کوو د خلکو د افکارو بدلولو دپاره. یعنې اوس هم ځوانانو کې ډېره تنده او تلوسه شته. تا به د نن نه 10 کاله مخکې دا ګمان نه کوو چې یو څوک د دیني ویډیو مثلا ځوانان ښکارېدل چې نه جومات ته راځي نه په لومړي صف کې ولاړي نه دلته که نه دیني پیغامونو ته ډېر کښېنیم نه. اما اوس د همغو متدینو ځوانانو ویډیوګانې میلیونه کتل کېږي. زما داسې ویډیوګانې هم شته دی چې تر 4 میلیونو فکر کوم کتل شوي دي. ماشاءالله. یعنې ته په یوه کلیک باندې دلته د ویډیو ثبت کړه 4 میلیونه خلک یې ګوري. تر دې غټ دغه شته دا به تر ټولو مخکې مسلمان ځوانان وکاروي. بالکل. اوس هغه ځوانان چې ټیک ټاک یا خواته روان دي د دوی دپاره ته بدیل لاره پیدا کړه.
بدیل ورته وړاندې که مواد ورکړه راشه لایفونه وکړه ټیک ټاک کې. ما اکثره ځوانان ما ډېر ځوانان دغه کړي هڅولي دي خپل ډېر ملګري دومره با استعداده مطالعه لري پوهه لري تجارتونو کې مصروفه دي هڅولي مې دي چې وروره راشه د ټیک ټاک کې سوشل میډیا کې ځوانان ستا پوهې ته ضرورت لري ته ځوانان ځوان نه ډېر اوري راشه دا خبرې ورته وکړه. په داسې حال کې چې دغه ټیک ټاک زموږ او ستاسې په وطن کې هم بند دی یعنی په ټیک ټاک باندې اما خلک یې کاروي بالکل وی پی ان خلک استعمالوي اوس زمانه کې بندیزونه ډېر سخت دي چې ته په خلکو ولګې بالکل ته به ولګې خلک لارې وباسي. په اوسنۍ زمانه کې دغه سوشل میډیا په داسې یو څه بدل شوي چې ډېر خلک یې کاروي ډېر غږ رسیږي ډېر پراخه لاسرسی لري ته کافر مسلمان ټول په یو وخت کې ټول د پیغام اوري. بالکل بهترینه وسیله د دعوت لپاره تاسو ذاکر نایک وګورئ د پیس ټي وي تقریبا په یو وخت کې هم مهاله 100 میلیونه لیدونکي لرل. 100 میلیونه لیدونکي ته په یو ځای کې راټولولی شي هغه به 1 میلیون کسان ورته په لایف ناستو دغه کې بالکل دا عصري دعوت یې کوو لوکسه نیکټایي به اچولې وه ښایسته په دغه برابر کمرې به هغه کمرې کارول هغه وسایل به کارول چې هغه د موسیقي دغه ډیکوریشنونو دغه کې کارېږي لایټینګ او هر څه ځکه چې پوهېده بالکل چې که ته د باطل سره کله مبارزه کوې د باطل نه به د کیفیت د کار ښیي هغه و چې دلته به میلیون کسان کېناستل په یوه وخت کې 100 میلیونه لیدونکي د لرل د داسې کوالټي باندې پروډکشن کوو د دعوتي برنامو چې ټول مخلوق به ورته ناستو. بالکل دغسې کار په کار د اوسنۍ زمانه کې ته به د دې کاروان سره روانې سیالۍ کې به روانې شاته به نه پاتې کېږي. که ته اوس په دې ټولو شیانو بندیز لګیا یو وخت کې پخوا وخت کې تاریخ تاسې مطالعه کوي مسلمانانو په هیوادونو کې د چاپ په ماشینونو باندې بندیز لګېدلی و. دوی غوښتل چې د علم منحصر کړي ځان علماو پورې همغه ماشینونه چاپ ماشینونه وسایل ترې چین ویوړل مسلمانانو نو ورق او چاپ او امکانات او هر څه بیا بل ورځ مسلمانان ورتل هغوی نه بیا راواردول د اسلامي هیوادونو نه وړي تاریخ کې وګورئ تاسې بالکل د کتاب په نشر او چاپ باندې بندیز و خصوصا د احادیثو کتاب ویل به دا هم خلکو لاسرسي ته ورځي دا دغه کېږي خلک بېلارې کېږي د علماو خبرې به نه مني هر څوک بیا خپله راځي دغه کېږي علم باندې یو ډول بندیز و کېدای شي دغه به پکې اما همغه دغه ته بیرته مسلمانان ضرورت بل ورځ به چین ته تلل هغه به یې راوړل داسې ډېر شیونه د مسلمان علماو نه اخیستل شوي دي. بالکل مثلا د ساينس علم نور دغسې علمونه غربیان راغلي غربي مفکرین او فیلسوفان د مسلمان علماو نه زده کړي دي بل ورځ لږ تغیرات پکې راوستي بیرته په مسلمانانو باندې تحمیل کړي چې دا خو زموږ لاسته راوړنه ده او تاسو باندې دغه کوو چې موږ ډېر پوه خلک یو موږ دا یو او تاسو د درېیمې نړۍ خلک یې وایي نه پوهېږئ شرق وروسته پاتې دی دا دی هغه دی. په داسې حال کې چې تاسې لاړ شئ د طبابت په برخه کې د ساينس په برخه کې علما دي ریسرچ یې وکړئ د اسلام نه دا دغه راغلي دي خواته اما مسلمانان څه و چې ټوله ورځ په دې فکر وي تاسې په دغه کې وګورئ سعودي کې زه درته یو مثال په ټولنو کې وایم دا د ډېرو خلکو ته درسي. په سعودي کې اول کې چې دا د اوبو نلکې ترکیې په دغه کې جوړې کړې حرم کې بالکل دا د اوبو نلکې جوړې کړې دغه نلکو باندې دغه وخت د سعودي علماو بدعت نوم کېښود او حرام یې کړل دا بدعت دی. هغه وخت کې چې د ترکیې هغه دغه کنه د خلافت د عثماني خلافت د ترکانو خلافت او دغه په لاس کې و د حرم تنظیم او منیجمنت په لاس کې دوی ولګولې د حنفي فقه مطابق دوی جواز ورته پیدا کو وی لګولې هغه شی ته حنفي نوم دی ا د اوبو دغه ته حنفي وي په بل ځکه ممداس شوی په مصر کې فکر کوم بل ملک دا چې کله راغله اول کې علماو په رد ولګوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نلکه کې وبنه دي سکلی یا دا نلکې نه دی راغلی په دغه کې مونږ یې ولګو ا چې کله ولګولې جواز ورته پیدا کوي دا ضرورت ده به په حنفي نوم کې خو اوس هغه ته حنفي وي دا څنګه چې حنفي فقه کې جواز ورکړل شوی بالکل سعودي کې د خزو په دغه باندې بندیزو په ډرایورۍ باندې کور نه راوتو ډېرو کارونو باندې اوس سعودي مجبوره شوی د خپل ټول فتواګانې واخیستې او اوس هغه ټول شی نه کوي سره له دې چې مثلا موږ دا نه تاییدو سعودي کې کنسرتونه د هر څه د اسلام مطلق خلاف دي سعودي د مسلمانانو قبله ده پکې د مسلمانانو
مهد د اسلام مهد دی، د دغه ځای نه اسلام راخپور شوی، مسلمانانو ته په یو درانه سترګه ګوري. ځینې خلک په دې دغه کوي چې مثلا سعودي دا کار کوي ولې مسلمانان پرې چوپ دي. سعودي ځان ته تاوان رسوي. په سعودي کې یو نشنالیست فکر ځوان راغلی دی، اوس حاکم دی. دی غواړي د خپل ټولنې کې اقتصادي برنامې تطبیق کړي. د دې لپاره توریزم جذب لپاره دی هر هغه کار کوي چې توریزم پې جذبوي. او توریزم چیرته دی؟ ټول نړیوال دي، پیسې خو د دغو سره دي، غربیانو سره چې ځي ښه مصرف کوي، چکرونه ډېر وایي. د اسلامي هیوادونو والا ته خو ویزې نه ورکوي، بالکل هغه خو بیخي حسابوي نه. اول دلته پکې کار کوي غریبانان داسې وضعیت کې دي چې سړي په زړه درد کوي، لکه غلامان داسې دغه کوي. ډېر ښه ژوندونه پکې د خلکو شته، خو چلند یې ډېر دغه دی. مثلا عمرونه کارونه کار کوي، یو ویزا یو دغه نه ورکوي چې دایمي هلته واوسېږي، بالکل یو امکانات د دغه نه ورکوي. وخت په وخت به ته خپل اقامې نوي کوي، لکه دغه سیستم کفیل به لري. اوس که څه هم دوی مجبور شوي دا سیستم ورو ورو بدلوي، ځکه دا د عصري سیستمونو سره په ټکر کې وو. بالکل همغه سعودي راغلی نن ښځو ته د ډریوري اجازه ورکړې، همغه سعودي راغلی دی. اوس ډېر اوس بیخي په شدت داسې روان دي چې د افغانستان یو پخواني مشر ویلي و چې موږ افغانستان آزادو لږ ډېر رانه آزاد شو. اوس سعودي م ازادي شروع کړې، لږ ډېر ته ازادېږي. داسې روان دي په صورت باندې چې یعنې د سعودي غوندې هیواد کې نړیوالې دغه راوستل او هغه کنسرتونه جوړول د خپل حیثیت ته دوی تاوان رسوي. د مسلمانانو پام له ځانه بدوي. صحیح ده چې مکه او دغه باندې مسلمانان سر ورکوي، دا هېڅکله نه پرېږدي. شاوخوا به دوی کوي، خو دغه کوم مشري چې د مسلمانانو دعوه لري دا حیثیت دوی د لاسه ورکوي په دې کارونو باندې، دا د دوی په تاوان دي. بالکل. او د الله دین ته هیڅوک تاوان نشي رسولی. الله د خپل دین دپاره داسې کسان پیدا کوي چې دا دین به همیشه هم داسې بریالی دغه وي، اما دا خلک خپل ځان ته تاوان رسوي. حسام صاحب محترم، ډیره زیاته مننه کور مودان چې وخت مو راکړه. ډیره مننه صافي صاحب ستاسو. ژوندی دی. درنو لیدونکو، دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې له عبیدالله حسام لیکوال، اسلامي دعوتګر او خبریال سره وه. تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې.